اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم. دغه نن زموږ موضوع چې دا د میډل ایج اف د یورپ چې موږ ورته په اصل کې ډارک ایج اف یورپ هم وایو. په 1496 کې چې کله رومن امپایر چې دی هغه ونړېدی، نو بیا تر 1500 پورې چې دا کوم سیاسي او معاشي او ټولنیز تبدیلونه رالو، په دې ټول له دې 1496 څخه تر 1500 پورې یا تر رنسانس یا تر نشاط ثانیه پورې چې کوم چینجز پولیټیکل چینجز رالو، و دې ته موږ میډل ایج اف یورپ وایو. قرون وسطه په اردو کې دې لپاره ډېر مشهور ټکی استعمال شي. دا په اصل کې هغه پیریډ و چې دا د پیریډ اف د جنګونو پیریډ و، د ټولنیز د اکانومي او د ټکنالوژي په دې کې ډېر زیات پرمختګ وکړ. ټکنالوژیان او سوشل سوسایټي په دې کې ډېره زیاته مخته لاړه. بیا که موږ د دې تقسیم کوو نو موږ پر 3-4 دغه باندې کوو. اول دا دی چې میډل ایج چې دی هغه 3 قسم دی. یو موږ دا وایو چې هغه ارلی میډل ایج دی، او بل سنټرل میډل ایج دی، او بل لیټ میډل ایج دی. په ارلی میډل ایج چې دی دا له 15مې سنچرۍ څخه چې کله د پاپ او د کوم رومن چرچ و هغه د رومن چرچ خلکو فالو کولو، مطلب په دا کې ډېر زیات د جبر او د ظلم وخت چې دی په دې کې تېر سوی دی. دویم دا دی چې بیا سنټرل میډل ایج چې دی هغه ایج دی چې کله دا خلک ری ارګنایزډ دغه په آپس کې متحده سو او یو د بل سره لاس ورکوي او د ټولنې د بدلون لپاره یا مختلف تبدیلیو باندې بدلون باندې غور وکوي. دا په اصل کې تر بیا د هغه بعد له 9مې سنچرۍ څخه موږ دا وایو چې دا اصل کې دا دغه پیریډ و. بیا چې دی هغه تھرډ چې دی موږ دا وایو لیټ میډل ایج. دا هغه ایج دی چې کله د فرانس او دغه تر مابین جنګونه رالو، حملې شروع سوې، په دا کې انارکي وه، هېڅ هم د رول ریګولیشن فالو کول نه و، په دا کې مکمل طور پر سټیټ اف انارکي چې وه هغه کریټ سوه، پیدا سوه. بیا د دې مخته بیا موږ ځو چې کله د یورپین پیریډ ایج وخت راځي، د ډارک ایج وخت راځي، هغه کې بیا موږ دا یایو چې فیوډالیزم چې دی هغه مخ په وړاندې راځي. فیوډالیزم چې دی چې کله بادشاهانو زورورو خلکو پاپس هغو به مځکې خپلې کې، او دا د مځکې د ملیټري یا د پوځ د سروس لپاره دوی دا مځکې ورکولې، او په دا کې به ایکسچینج د مځکو لپاره به ایکسچینج کاوه. نو دې پر سوسایټي باندې ډېر لویه اغېزه وکړه او ډېر زیات چینجز یې راوستو. بیا د ډیکلاین اپ چې دی هغه په دا کې چې دی مکمل طور پر فیوډالیزم چې کله په لاړو ته کمزوری سو، دغه سو، نو په دا کې هم د دې میډل ایج حصه ده چې یو فیوډالیزم چې دی هغه پر مخ راغلی او بیا پر شا لاړی. بیا په دغه میډل ایج کې که موږ دا خبره وکړو کروسیډ اصل کې کراس وار ته ویل کېږي. دا د کریسچن د عیسایت چې دی دغه نشان هم دی نه. په چې کله په 1095 کې بیا تر 1200 پورې چې کوم د کرسچنز وارز و چې کرسچنس ولو یا عیسایت چې ولو، هغه د جورشلم لپاره کوم اول کروسیډ، دوم کروسیډ، دریم کروسیډ چې صلاح الدین ایوبي هم ډېر کردار پکې ادا کوي که نه. نو په دې باندې اصل کې دا جنګ چې و دا د جورشلم لپاره و. بل دا دی چې بیا میډل ایج ختم کېږي، دې په خپله ډېر زیات اثرات پر دغه اچولي دي. لکه موږ دا وایو دا د اینډ اف د میډل ایج کله ختمه سو، په دا کې حملې وې، په دا کې ریسټ نه و، او د خوراک ډېره زیاته کمي وه. په دا کې چې ولو مخته چې بیا موږ ځو بیا یورپ چې دی بیا د ایج اف ډسکوریز راځي چې دوی مختلف د سمندر دپاره لاره پیدا کوي، و ایشیا ته لاره پیدا کوي، و افریقا ته لاره پیدا کوي. بیا چې دوی ډسکوري کوي، په دا کې چې دی کرسټوفر کولمبس چې دی هغه خپل کردار ادا کوي. نور د سپینش نو کوم دغه چې دی هغه ایکسپلورر چې دی هغه نور مختلفو ځایو ته لار پیدا کوي. نو په دغه ټایم کې بیا یورپ په نورو دنیا سره اټیچ کېږي او دغه کېږي. ډېره مننه.